بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټیک. د روسیې د سنت پټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان د سفیر ګډون. د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ کې د اوبو رسولو د یوې سترې شبکې د جوړولو د چارو پیل. او په سیمه کې د امریکا پر اډو د ایران هوایي بریدونو دعوا. د لوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د خبرګولې میاشتې 14 نیټه ده. زه زیم د بشپړ خبرونه دي. په مسکو کې د افغانستان سفیر مولوي ګل حسن د سنت پټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون کړي. مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې ښاغلي حسن د یاد فورم په څنډه کې له روسي چارواکو اقتصادي استازو د شانګهای همکاري سازمان له ځانګړي استازي سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاري او افغاني صادراتو او سیمه‌ییزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د یاد سفارت په وینا د کتنې کې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د ګډو همکاریو پر دوام ټینګار شوی دی. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ کې د نږدې 9 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې د جوړولو چارې پیل شوې دي. د یاد وزارت په وینا د دې شبکې له بشپړېدو وروسته به 512 کورنۍ د څښاک پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی ومومي. بل خبر د امر بالمعروف نهی المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې محتسبینو یې په پکتیکا، تخار، بادغیس، بدخشان، پروان، غزنی او نیمروز ولایتونو کې 11 میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورل دي. د یاد وزارت په وینا محتسبینو په 10 ولایتونو کې 11 کورنۍ شخړې هم په دوستۍ بدلې کړې دي. او روسي خبره چې ایران په کویت او بحرین کې د امریکا پر پوځي اډو او تاسیساتو توغندیز بریدونه کړي دي. ایران د امریکا بي پیلوټ الوتکو بریدونه ته په غبرګون کې د قشم جزیرې په سریک سیمه کې د امریکا راداري او نظارتي سایټونه، په کویت کې 2 پوځي اډې او بحرین کې د امریکا سمندري ځواکونو په نشه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ یا سټینګهام په کویت او بحرین کې د امریکا پر پوځي اډو او تاسیساتو بریدونه تایید کړي دي. قدرمن لیدونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.